الرحمن الرحیم. نن به موږ د کلاس 9 بایولوژي چپټر نمبر 2 کې بایولوژیکل میتھډ کې سب ټاپک کې هایپوتھیسس د هغې په باره کې خبرې کوو. هایپوتھیسس چې دی هغه په نیچر کې څه کیږي او داسې یو ناشنا کار چې هغه موږ حیران کړي او موږ په دې سوچ کې واچوي چې دا داسې ولې کیږي. why that it's happen. نو موږ یو داسې ایجوکیټډ ګیس وکړو او د هغې جواب راوباسو چې دا څه کیږي. نو هغې ته موږ هایپوتھیسس وایو. نو بایولوژیکل هایپوتھیسس چې دی یو ایکسپلینیشن دی د ابزرویشن یا یو داسې ابزرویشنز تا کړي او د هغې په بیس باندې تو یو ایجوکیټډ ګیس ولګي او هغه ټیسټ کیږي او ویریفاید کیږي تھرو ریسرچ اینڈ ډیټا کلیکشن. نو هغې ته به موږ وایو هایپوتھیسس. نو هایپوتھیسس ډیولپمنٹ چې دی په هغې کې یو 15 سټیپس دي چې تو به هایپوتھیسس څنګه ډیولپ کړي. نو اولنی سټیپ دا دی چې میکینګ observation about the natural world. تو به natural world ته ګورې د هغې په بیس باندې چې دی هغه observation تا کړي هغه به ګورې. research existing scientific knowledge on the topic. او تا چې کوم observation کړي دي کوم educated guess تو کې د هغې په باره کې څه existing scientific knowledge شته او که نه هغه به research دوباره ګوري. identify a gap or unanswered question. او بیا به په هغې ریسرچ کې یا scientific knowledge چې څومره موجود دی په هغې کې به تو یو داسې ګیپ ګورې چې هغې جواب نه وي معلوم، د هغې کوېسچن جواب نه وي معلوم. څلورم پوینټ د ډیولپمنٹ آف هایپوتھیسس دا دی چې propose in explanation for the observation. یو داسې explanation به تو ښایې چې کوم observation تا کړي دي. make prediction about what should happen at the hypothesis. او داسې prediction مخې ته سوچ پکې داسې prediction به ورکړې چې داسې چل به کیږي چې هغه hypothesis که true وي، که هغه hypothesis true وي. نو دا و د hypothesis introduction. بس راځو چې کوم key things دي د biological hypothesis دپاره. نو دغه 15 خبرې ما تاسو ته وکړې په دا development of hypothesis کې هم راځي چې existing scientific knowledge and observation چې دی هغه موجودي په هغې باندې prediction کې چې څه outcome د هغې او testify verified یا experiments به کیږي چې تو هغې نه ډیټا کلیکشن کولی شي. نو مثال کې طور پر یو اگزامپل ورکو چې یو پلانټ دی او موږ دا سوچ وکړو چې کم بوټي چې په سوري ځای کې سوری پې هغه دنګ په نسبت د هغه بوټي چې هغه په نور کې نور ته مخامخ یا په نور باندې. نو دا یو hypothesis تا ډیولپ کړه. plant grows taller in shady area because they are trying to reach more sunlight. دا hypothesis دا پلانټ دنګي په سوري ایریا باندې ځکه چې هغه کوشش کوي چې موږ ته سنلایټ نور زیات راورسي. دا یو اگزامپل دی. اوس به دا hypothesis څنګه تو ټیسټ کې. نو اول به تو چې کوم hypothesis تا ډیولپ کړې ده آیا دا experimentally possible ده، زه د ډیټا کلیکشن کولی شم که نه. او controlling variable that may be influence the result. variables په ما باره کې ما خبر کړی و previous lecture کې dependent او independent. مطلب چې کوم results موږ له راکوي چې هغه controllable دي که نه، صحیح به وي او که نه، او کوم observation تا کړي دي چې هغه زه measure کولی شم او که نه. نو دا hypothesis testing دی. اوس د هغه پلانټ کوم observation چې دی ما تاله درکو hypothesis ما پیش کو چې کوم بوټي سوري ایریا کې دنګي په نسبت د نور ځکه چې هغه کوشش کوي چې موږ ته نور سنلایټ رالي. د دې دا hypothesis به موږ څنګه ټیسټ کوو چې موږ به یو دوه ګروپس جوړ کړو د بوټو. یو ته به موږ سوری پرووایډ کو یا به داسې ځای کې موږ هغه ګروپ کې چې هلته سوري او بل به په داسې ځای کې نهال کړو چې هلته نوري. بیا به ټریک کوو د دوی هایټ د ټایم سره چې څومره وخت پس چې دی د دې بوټي
چې هغه په سوري باندې دی د هغه هایټ دومره دی او د دې بوټي کوم چې په نور باندې دی هایټ دومره دی او دواړه به مونږ کمپیر کو دواړه ګروپ هغه هایټ به مونږ کمپیر کو او بیا به انالایز کو دغه ډیټا که په شیډي ایریا کې مطلب کم سوري ځای باندې هغه بوټي ول که هغه دنګ ول نو زمونږ هایپوتیسیس به ټرو وي که هغه دنګ نه ول چت ول په نسبت د هغه بوټو کم چې په نور باندې وو زمونږ هایپوتیسیس به صحیح رانګ وي نو که ډیټا سپورټ کوي زمونږ هایپوتیسیس نو دې ته به بیا مونږ وایو ساینټیفیک تیوري او د دې نه پس به د مونږ پریډکشن کوو یا ګایډ فیوچر ریسرچ مونږ کولی شو په هغې باندې چې داسې نور قسمه فیکټرز دي چې هغه د هایټ په ټالر باندې اثر انداز کیږي نو up the data does not support که دا ډیټا نه سپورټ کوي زموږ hypothesis the hypothesis must be revised hypothesis به revised کیږي یا are discarded یا به دا hypothesis ختمه کړی شي زموږ د واتس اپ ګروپ چې دی هغه تاسو جوین کړئ په دې ګروپ کې به مونږ چې دی بایولوژیکل ریلیټډ ټاپکس اخلو یا داسې قسمه کوېسچن تاسو په دې ګروپ کې کولی شئ چې په هغې باندې مونږ ویډیو جوړو Thanks for watching. Do subscribe and like.